په خوب کې د قبر پوښتنو او د برزخ حالت خبرداری که د الله رحمت. آیا انسان ته د قبر حالت د خوب له لارې ښودل کیدای شي؟ آیا د قبر پوښتنې په خوب کې لیدل د ایمان ازموینه ده؟ آیا دا خوب د مرګ نږدې کیدل ښیي که د توبې وروستۍ بلنه؟ آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر له عذابه الله ته پناه غوښتې؟ او که ته په خوب کې یوازې په قبر کې پاتې شوې، آیا ته د هغې ورځې لپاره چمتو یې؟ مرګ د انسان لپاره پای نه دی، بلکې د بل سفر فایل دی. اسلام موږ ته وایي چې د مرګ وروسته برزخ شته، هغه ځای چې انسان د خپلو اعمالو خوند ویني. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډیر وخت دا دعا کوله: اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. دا ښیي چې د قبر عذاب یو حقیقت دی، نه کیسه. کله چې یو بنده په خوب کې قبر ویني یا ځان یوازې تنګ او ویرېدلی احساس کړي، علما وایي دا اکثره د نفس د بیدارۍ پیغام وي. قبر 3 پوښتنې لري، هغه پوښتنې چې هر انسان ته به کیږي: ستا رب څوک دی؟ ستا دین څه دی؟ ستا نبی څوک دی؟ که دا پوښتنې په خوب کې درته یادې شي، نو دا تصادف نه دی، دا د دې معنا لري چې الله جل جلاله غواړي تا له مرګه مخکې چمتو کړي. ځینې خلک په خوب کې قبر تنګ ویني، دا د دې نښه وي چې ګناه زیاته شوې، غفلت ډیر شوی او توبه ځنډېدلې ده. خو که څوک قبر پراخ رڼا او آرام ویني، نو دا د ایمان او نیکو اعمالو نښه ده، خو بیا هم ضمانت نه دی، ځکه خاتمه مهمه ده. الله تعالی فرمایي: حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. یعنی کله چې مرګ راشي، انسان وایي ای ربه ما بیرته ولیږه، خو بیا وخت ختم شوی وي. نو د قبر خوب انسان ته دا وایي اوس وخت دی، اوس عمل دی، اوس توبه ده. ته به حتما یوازې قبر ته ځې، نه مال در سره ځي، نه خلک، یوازې عمل. که الله تعالی تا ته د خوب له لارې قبر در وښیي، نو دا نه ده چې ته وویرول شي، بلکې دا ده چې ته وساتل شي. او که دا خبرې ستا زړه ولړزاوه، نو دا هم د الله رحمت دی. درنو دوستانو، که دا معلومات درته ګټور و، نو د داسې نور ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ.